سلامونه ملګرو جوړ تکړه د لندن په لویدیځ کې په داسې یو ځای کې چې دلته خلک د پیسو د پاره د مرستې د پاره په افغانستان کې د مرستو د پاره او دا چې په افغانستان کې خلک ضرورت لري د لپاره راټول شوي دي. زما په څنګ کې امید ده او رضا امید او د دې لپاره چې خدای تعالی او انسانان راضي شي. رضا را سره دی د دې لپاره چې دغه کومکونو د ټولولو او د رسولو په امید باوري شو. امید را سره دی. ښه فکر کوم تاسو یو د اورګنایزر نه یې کنه چې دا په اصطلاح د هغه مو جوړ کړی دی د څه دپاره؟ دا څه د موږ ټول څه د افغان سټوډنټونه یو دلته یو کې او موږ سره غوښتل چې یو اورګنایزیشن جوړ کړو د افغانستان په سختي وختو کې د ماشومانو سره خدمتونه وکړو. سو موږ کتل د عکسونه دي هر شي آنلاین تاسو کتل څه اوس کنه everything is on the web. د ماشومو څومره سختي کېږي. there are so many like kids that need help in Afghanistan او بس موږ کوشش دا د موږ سره څومره کوشش مدد کوي سو هغه نه کوو. بس موږ سره موږ چې کوو موږ سره we have events, we have activities, we plan for the whole year. So we start in the beginning of the year موږ شروع کوو بیا اخر کې موږ دا یو ډینر لرو او slowly موږ سره هم دې اکټیویټیونه پیسې جمع کوو او بیا اخر کې به موږ دا ټول پیسې د افغانستان ته یو چارټي سره موږ کولابریټ کوو او هغوی ته ورکوو چې هغوی دا ټول کار وکړي. او په دې کې شفافیت اکاونټیبلیټي شته؟ هو اکاونټیبلیټي شته. دا ټول چارټونه کوم سره موږ څه کار کوو هغوی سره 100% money donation rate لري. So هغوی they're all registered universities so you can check it online and then we also on our website ACW we provide progress. So موږ هلته ښیو لکه کوم خلک سره موږ سره خدمت کوي د ډونیشنونو سره هغوی ته موږ ښیو چې دا پیسې تاسو دلته لاړ دي. اوس موږ ترانسپرنسی غواړو چې لکه خلک سره. خب شما چقدر راضی هستین از افغانایی که رئیس گفتن از جوانایی که گرد هم میآیند و کمک میکنن به افغانستان چقدر راضی هستین؟ برای شروع کنیم راضی هستم به خاطر اینکه تو این 5 ساله ما 100,000 پوند درست کرده بودیم تو این 5 ساله که زیاده برای فقط ما شاگردیم. میدونیم ما یه ارگانایزیشن خیلی بزرگ نیستیم که بتونیم ایونت هایی بکنیم که بس 100,000 نفری، اما به خاطر اینکه همه دارن سخت کار میکنن که هر سال ایونت داشته باشیم خیلی داریم خوب میکنیم. ما میتونیم بهتر بشیم. هم هر سالی از دانشگاه از هر جای انگلیس، اسکاتلند، ویلز también، آیرلند هم también. فکر کنم 10-11 تا دانشگاه ها داریم. قبلا 16 تا داشتیم اما بعد بزنیم ما شاگردا میرن از یه جای اسکاتلند تمام میکنن بعد دوباره پیدا کنیم شاگردای دوباره اون سختیشه. اما الان فکر کنم 40 نفری داریم تو 10-11 تا دانشگاه ها. آره هر سالی هم داریم. من اینجا بودم برای 3 سالی. امید اولین سالشه، فکر کنم سال دیگه میشه دومین سالش. هر سالی شاگردای جدید داریم که بتونیم دوباره بهتر بشیم. شاگردای جدید مهمترین هم برای اونا فکرای جدید میارن، میدونی خون جدید میتونن. تشکر، زنده باشین. مرسی. ډیره مننه امید جان. تشکر.